بل دعا پکې قبلېږي. رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین دعا قبلوي. نو عایشې صدیقې تپوس وکړه رضی الله تعالی عنها، وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم؟ وایي داسې ووایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده، الله ما ته عفو. نو تاسو دغه دعا کوئ که نه؟ یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخښونکی یې، بخښنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې، یا الله ما معاف کړه. غلطي معاف کوونکی یې او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي، یا الله ما معاف کړه. ذکر پکې کوئ، تلاوت پکې کوئ، په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي. اسیم رمضان کې ځان له تسبیح والے مهرباني وکړئ، هغه تسبیح اړوئ، لا اله الا الله پې وایئ، درود شریف پې وایئ. یو سړی دکاندار دی، دکان کې ناست دی، نو اسې ناست دی که نه، نو ذکر ولې نه کوي؟ یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري، نو ذکر ولې نه کوي؟ یو سړی ډیوټۍ کې دی او کار نه فارغ یاره ډیوټۍ کې ډیوټي مخکې دا فرض ده، هسې نه چې هلته راته سړی ولاړ او ته قلم پرېږدې او خپل ذکر کوې، نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمهداري دی باندې فرض ده، فرض واجبه ده. خو که ته اوزګار یې اوسه کار دی نو تسبیح که دې لاس کې واخېسته والله دې یاد کړه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دې پې ووایي، نو الله دې خوشحاله کړه.